د کابل ښاروالۍ لخوا د ښار په ځینو برخو کې د یو شمېر شرکتونو او بنسټونو په مالي لګښت شنې ساحې او تفریحي پارکونه جوړ شوي دي او د ځینو یې د جوړولو چارې روانې دي. دا د کابل ښار مارکیټ او سرسبزي څلورلارې ترمنځ سیمه ده. پخوا په دې ځای کې خاورې او دوړې وي، خو اوس د کابل ښاروالۍ لخوا په یوه ښکلې او شنه ساحه بدل شوی ده. محمد منصور چې د دې سیمې اوسیدونکی دی داسې وایي: زه ډیر زیات خوشحاله یم چې دا پاک او ښکلی چمن پکې کرل شوی دی، ځکه له دې وړاندې دا ځای ډیر خراب و. له ښاروالۍ څخه مو غوښتنه دا ده چې دا سیمې نورې هم داسې ښکلې او منظمې شي. دا ځای نظر پخوا ته ډیر بدل شوی او د ستایلو وړ دی. دا د کابل ښار څلورمه ناحیه ده. په دې ځای کې د خلکو لپاره یو تفریحي پارک جوړ شوی دی. په دې سیمه کې ګڼ شمېر کورنۍ اوسیږي. دوی وایي پخوا یې د ماشومانو لپاره داسې یو تفریحي ځای نه درلود. موږ یې په اړه د سیمې له 2 تنو اوسیدونکو سره خبرې کوو. دا پارک ډیر ښه کار شوی چې جوړ شوی. زموږ د ماشومانو لپاره چې دلته پکې تفریح او ساتیري کوي، او له بلې خوا زموږ لپاره هم ډیر ښه دی چې دلته پکې یو وخت کینو. پخوا دا ځای یو خرابه وه، خو اوس چې د یوه تفریحي پارک په بڼه جوړ شوی، یوه ښکلې فضا یې رامنځته کړې ده. خوشحاله یم چې په هیواد کې مو همداسې د آبادۍ چارې روانې وي. په داسې کارونو مو هیواد ورو ورو جوړېدلی شي. تاسو دا پارک ګورئ چې پخوانۍ بڼه یې بدله شوې ده او ډیر ښکلی ښکاري. د دې پارک په جوړېدو سره خلکو ته یو ستر سهولت برابر شوی دی. په ځانګړي ډول هغه کسانو ته چې درس وایي، نو دوی کولی شي چې دلته په ارام فکر خپله مطالعه وکړي. او له بلې خوا د ماشومانو او د دې سیمې د ټولو اوسیدونکو لپاره هم ډیر ښه دی. د کابل ښار په ځینو برخو کې دې ته ورته نورې رغنیزې چارې هم روانې دي. دا بیا د کابل ښار 22مې ناحیې دویم ګذر سیمه ده. په دې ځای کې بیا د یو ستر تفریحي پارک جوړولو چارې روانې دي. د دې سیمې اوسیدونکي که له یوې خوا د پارک جوړولو ته خوشحاله دي، له بلې خوا بیا په دې خوښي څرګندوي چې دلته ورته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په اول قدم کې خو په دې خوشاله یو چې د افغانستان لپاره دا یو پرمختګ دی. دا د افغانستان لپاره یو ابتکار ځای دی چې د آبادۍ ابتکار دی، آبادي کېږي. او په دویم قدم کې موږ ته د کار زمینه برابر شوې ده چې بیکاري زیاته ده. موږ په دې خوشاله یو چې موږ ته د کار زمینه برابر شوې ده. دا خو ډېر د خوشحالۍ احساس ده، ډېر زیات خوشاله چې خپل وطن کې خپل کارم د خپل هغه د شکر د خپل وطن هم دغه پارک د جوړ شي، د کور د غونډو کلی کور ته ښه ده او موږ هم پکې کارم کوو، یو د یوه لغمه حلاله د روزي پکې پیدا کوو. شکر د ډېر ښه ده موږ ته. د مسؤلینو په خبره د دې پارک جوړولو چارې نږدې 80% بشپړې شوي دي او ډیر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دا پروژه چې لګښت یې د ملګرو ملتونو لخوا ورکول کیږي او یونیفس یو شرکت ته قرارداد ورکړې ده، موږ یې د پلي کېدو په حال کې یو. همدارنګه دا پروژه چې 250 متره اوږدوالی لري، په منځ کې یې 3 لوی ګلدانونه جوړیږي او نورې به هم اړینې اسانتیاوې ولري. د کار د پرمختګ چارې هم نږدې 55% بشپړې شوي دي. د کابل ښار 22مې ناحیې اوسیدونکی مجیب رحمان نیازی وایي په دې خوشحاله یم چې په هیواد کې مو د آبادۍ چارې روانې وي او خلکو ته پکې د کار زمینه برابروي. نوموړی وایي غوښتنه یې دا ده چې دې ته ورته رغنیزې پروژې لا زیاتې شي. زموږ غوښتنې له ټولو هغو مسؤلو چارواکو او مرستندویو ادارو څخه دا دی چې دې ته ورته نورې پروژې هم باید پلي کړي، تر څو په هیواد کې ورسره کاري فرصتونه رامنځته شي او له بلې خوا مو هیواد آباد شي. دلته د 200 په شاوخوا کې کسان په کار بوخت دي چې هم د دوی د اقتصاد لپاره یو څه کېږي او هم مو د هیواد د پرمختګ لامل ګرځي. د کابل ښار اوسیدونکي په داسې حال کې د ښاروالۍ له کړنو ستاینه کوي چې د افغانستان د سرپرست حکومت تر واکمنېدو وروسته د هیواد په ډیری ولایتونو کې د ښاروالۍ له خدماتو او کړنو خلک راضي دي او په بار یې ستاینه کړې ده. عزت الله احمدزی، CMG کابل.